د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په اړه لنډ وضاحت. ډاکټر صاحب غني څنګه طالبان د بدنامۍ څخه وژغورل او څنګه خپل ځان هم له مرګ څخه وژغوره. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي، د اشرف غني ګارډ خالي سلاح کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځایناستې راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته وروسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کېږي، له ارګ څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسیږي. هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کېږي. د مافي کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړیږي. ښه مثال یې همایون چې ځان د اسلامي امارت له لورې د کابل د قومندان امنیې په توګه معرفي کړ، چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبوریږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځایناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافي کړۍ توطیې جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.